قصر سه طبقه‌ای در بالای تپه‌های جنوب غربی کابل. برخی در قصر تاجبک جان خود را از دست دادند و برخی دیگری لحظات زندگی خود را در آن به خوشحالی سپری کردند. دروازه و کلکین‌های این قصر از چوب کنر ساخته شده و در سایر دیزاین این بنا از تولیدات وطنی نیز استفاده شده است. به گفته مسئولان برای بازسازی این قصر 159 میلیون افغانی مصرف شده و اکنون 95% کار بازسازی آن تکمیل شده است. بر فعلا خوشبختانه تیم انجینری خود اداره امور تکمیل است که متشکل از انجینرهای خود افغانی است، خود هموطنهای خود ماست و خارجی هیچ نیست و در این بخش بر فعلا تا فعلا نیاز نشده که ما از انجینرهای خارجی در بخش‌های تکنیکی و در هر بخش دیگه کمک بگیریم. سید مجیب هاشمی که مسئولیت حفظ و مراقبت این قصر را بر عهده دارد میگوید در مخبطه این قصر انواع درخت میوه جدیداً غرس شده که در آینده ها به زیبایی این قصر می‌افزاید. تاجبک چې کومه شړه از مکه وه په دې 50 کالو کې حتی پاککاري نه و شوی، په داسې یو دغه باندې مخروبه ځای باندې تبدیل و. لله الحمد ریاست تعمیرات حفظ مراقبت او هغه مسؤلین وتوانېده چې د دې ځای نه یو ښایسته بڼ او باغ جوړ کړي چې لله الحمد دلته مونږ د دې خواته د مڼو باغ لرو، کته د زردالو د بادام د اخوا د مونږ د شفتالو باغ جوړ کړی، د ناکو باغ ده، د الوبالو باغ ده. په ډېر کم وخت کې مونږ هم دا ځای بیرته بند جوړ کړ او هم پاککاري و صفایي مونږ وکړ. در این حال مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ این گونه قصرها را هویت یک ملت دانسته میگویند که حفظ و مراقبت این قصر مسئولیت مشترک همه افغان هاست. دا د تیر تاریخ هغه هنر مونږ او تاسو ته ښیي چې په کوم هنر سره دلته نقاشیانې سوي دي، کوم بناتوري ترتیب سوی دی، کوم هغه د معماري سبک دی. دا ټول زموږ او تاسو د هویت او د فرهنګ نښې دي چې دغه ساتنه او پالنه لازمه ده چې د اطلاعات او کلتور وزارت په دغه برخه کې هم ژمنتیا لري او د ټولو د ساتنې لپاره خپل پلان او برنامه لري. قصر تاجبک 2 قرن پیش در زمان حاکمیت شاه زمان ساخته شده که برخی از حاکمان وقت در این قصر کارهای رسمیشان را انجام می‌دادند.